السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې تاسو به خیر تابان ما او را سره هدیت او شیریار دی او یو دوه درې کسان نور دي او سوزکي را سره دی. تاسو به وایئ چې هلک چېرته روان دی، ماښامنۍ ټایم دی، نو روان یو منډۍ خواته، ځکه چې د اختر موقع ده. تاسو ته پته ده چې خلک د څاورو تپوسونه کوي، د غوینو یا د بیزو یا داسې د نور شونو ځو، د هغې د ریټ معلومات به کوو او هلته به هغه منډۍ کې به تاسو ته څاوري ښیم چې څه حساب سره دي او څنګه دي، نو راسئ هغه را سره وګورئ. او د اسلام آباد کې د منډۍ ریټ څه دی. ها ملګرو رالو دلته کې اولنی چې کوم لوین دی ملګرو تاسو کتی شئ دا د بیزو او د پیسانو نه شروع شوی دی. نو را سره انسان هم دی، نو انسان چې دی په دې کاتو کې چې ډېر زیات پوه دی. نو انسان ملګرو ته به څه ویل غواړي؟ خامخا مخکې اختر هم را روان دی، نو څه دې خیال دی؟ ملګرو ته به دا ووایو چې نن موږ راغلو د منډۍ اندازه اخلو انشاءالله، سبا یا بل ورځ کې موږ څورې اورو. نن موږ د منډۍ هغه جایزه اخلو. دنده ریټ ډېر هایم دی، لکه دوی په خپل قول منډۍ کې ډېر زیاتې روپۍ غواړي، خو بیا به دوی سره ریټ لکه مقامي خلک چې نو هغو ته بیا پته وي لکه د دې څه حساب دی، لکه څنګه ریټ پکار دی. نو وین چې کله اوس موږ دلته څو کاته ځینې پکې داسې خرڅ شو لکه انسان وایي چې لکه ریټ مناسب دی، نو دوی چې ډیمانډ کوي نو هغه ډېر زیات دی. نو لکه دا یو منځ کې ډېر یو ملګرو دغه د اختر حلاوال دي، څوک پکې ساوري الي، څوک پکې یو شي الي، ځکه چې غټ اختر د قربانو اختر دی را روان دی. نو دلته کې دا د منډۍ چې دی هلې ځلې دي، دا ساوري تاسو لیدی شئ. نو مخکې به ځو د دې ځای دا نور حلاوال ورته ښیم او د دې ځای د ساورو چې کوم ریټونه دي هغه به ورته ښیم. رالو دلته کې منډۍ ته د یو اشنا سره کېناستو. نو अंकल जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या अंकल जी आजकल मंडे का प्राइस क्या है? प्राइस तो सही चल रहे हैं, मगर जो आदमी आता है ना उसको नजर आता है कि प्राइस बहुत ज्यादा है, मगर जो व्यापारी है उसको नजर आ रहा है कि प्राइस कम है, क्योंकि हालात ऐसे है कि हर चीज महंगी है। महंगी पिछले साल की बात निस्बत इस साल चीजें दुगनी है। और लोगों को क्या कहना चाहते हैं? लोगों को क्या कहेंगे, लोगों को यही कहेंगे कि आप ये देखें कि ये हालात ऐसे चल रहे हैं कि दुगनी महंगाई हो गई है, उसको भी मद्देनजर रखें ये लोग। और जो है ना इसका तकरीबन इसका कीमत क्या है? इसका कीमत 10 लाख मांग रहे हैं। 10 लाख मांग रहे हैं, मगर ये बच्चा तकरीबन 11-12 मन का होगा। 11-12 मन का होगा। फिर आएंगे, फिर इसमें डिस्काउंट भी करेंगे कुछ ना कुछ। तो एक सोकम या सावरे या चिशियाली नो दा जमंगा कार्ड दे तेरा नंबर हम सब दिया वर्कम او دیو چې زه به تاسو خپل نمبر ویم نو اپنا فون نمبر 0349334391 और इस मंडी का लोकेशन जो है ना वो लोकेशन भाटा चौक मंडी है, भाटा चौक। और ये और लोगों के साथ कुछ डिस्काउंट भी डिस्काउंट करेंगे, पहले लाखों में करेंगे, फिर हजारों में करेंगे, फिर बैठ के इधर चाय वाय पिलाएंगे, फिर बचा देंगे इंशाल्लाह। कामल गोर देवो چې دلته څوک راځي یا د ساوري یا غوړي نو زه سره ډیسکاونټ کوم او نور چې کوم د انساني چې کوم خدمت دي دا غي خیال بهم ساتم او خو په مینه محبت سره به د دې سره خو ریټ کوم. نو دغه د منډۍ حلاوال دي ملګرو، زه مخکې نورم را سره وګورئ چې څه حلاوال دي. ٹھیک ہے، الله آپ کو خوش رکھو. اوکے شکریہ. ملګرو دا سور غوی چې کوم دی د تقریبا د 10 लाख روپۍ وای، د دې 6.5 लाख روپۍ وای. ملګرو دغه د منډۍ حلاوال دي، هدیه داسې غوین دي چې مخکې دل دي کنه صحیح حساب دی داسې مې چرته نه لیدلي. نو ملګرو ها ملګرو دلته خاص کر هغه ملګرو ته خاص کوم چې دلته راځي یا ساوري الي یا د سیبل سنور څه چې کوي نو هڅه چې دی هغه په اخلاق سره، ځکه چې یا چا سره په ریټ کې تیز شي یا د هغې نه څه شر جوړ شي یا نور داسې دغه جوړ شي او کوم خرڅون کې چې یا هغه د دې دي یا د بل نور کوم ځونو چې دی د علاقو دي نو په ریټ کې کم از کم چې دی څه جوړه خو کو چې د یو بل سره په اسانۍ سره جوړه خو کې د یو بل سره په مینه محبت سره خبرې وکړي او بیا خاص کر کاغذ څه شي اخلم نو خو چې کوم انساني کوم حقوق دي یا فرایض دي هغه ادا کړي، لکه د یو بل سره په خوشحالۍ سره. ملګرو د دې 15 लाख او 80,000 روپۍ قیمت دی. نو مخکې را سره نور هم وګورئ چې د دې څو قیمتونه دي. نو ملګرو واجد هم را سره دی او د دې ځای د حلاوال دي. نو واجد ملګرو ته به څه ویل غواړئ؟ بس هلکه موږ د منډۍ ته راغلي یو، بس ته ساوري چې کوو چې څه ریټ چلیږي بس د دې لږ باندې دغه کوو. نو واجد څه دی خیال دی داسې ساوري چېرته مخکې لیدلي وو که نه؟ نه بس لیدلي خو یو داسې نږدې نه نه وو لیدلي. نو ښه ملګرو دا چې دغه د منډۍ حلاوال دي او د دې ریټونه چې دي واجد څه حساب سره دي؟ بس 10 लाख نه والا 20-25 लाख ور چلیږي او 20-25 लाख پورې د دې منډۍ ریټونه چې دي هغه چلیږي ملګرو. نو زه مخکې را سره د دې ځای د نورې حلاوال وګورئ او ملګرو دا تاسو کتی شئ د مختلف ځونو نه د مختلفو علاقو نه دلته خلک راځي د څاورو کتو دپاره او بیا د اخیستو دپاره. زه مخکې ملګرو دا ویډیو را سره نور هم وګورئ چې د دې پیسانو یا د بیزو چې کوم ریټونه دي هغه تاسو ته ښیم را سره هغه وګورئ.
नहीं जनाब, 1,10,000 रुपये में ये बकरा आपको मिल जाएगा। نو خامل ګورو د کوم ځم کسان چې منډي ته راځي یا دلته ساوري علي او یا د سیبل څه شالي کوم د وخت مطابق څه شالي نو هغه کې دلته دا ملګری به تاسو ډیر زیات ګران ریټونه وي یا به ډیر زیات ارزان ریټونه نو هغه سره بچیل کوي د خپل د وس کوم مطابق دی هغه شی والي ځکه چې نن سبا تاسو ته پته ده او ریټونه چې ډیر زیات هاي دي ځکه چې تاسو ته پته ده چې کوم ځای کې تاسو ساوري خوښ نشي بهشک حالت ماخلي او خاص کر په اخلاق باندې کې یو بل صدا خینه خبري کوي بیا چې کوم تاسو ته دیو د یا ډیماند کې یا د دې ریټ وي نو باغې کې سره چیل چال کوي ځکه چې دا نبی عليه السلام سنت طریقه ده هغه په چم چې شي هغه نو ډیر زیات چیل وي به کاو ملګرو اصل کې غوړه قرباني چې دا خو د ګډ ده او بیا د سينور چې کوم خخ ساوري هغه په کې مونږ وګورو او خپل لوس مطابق چې کوم دی هغه والو نو ځکه چې قرباني خو چې دا خو د ثواب د پاره ده نو چې کم از کم هغه ثواب مونږ ته میلاو شي نو خاملګرو بیا مخکې اختر را روان دي تاسو ته پته ده چې دې کې به داسې کسان چې هغه به قرباني نه کړي یا به وس نه کېږي یا به څه بل مجبوري نو خاص کر چې هغه پکې مونږ یاد کړو او بیا دا چې کوم د هغې چې کومه طریقه ده یا 3 ځای کول یا 4 ځای کول یا په ګاونډ کې ورکول دي د هغې خاص خیال وساتو نو زمونږ قرباني چې ده هغه په ښې طریقې سره باندې کیو شي او خاص کر بیا به چې کوم ښه د غورې ساورۍ او ښه ساورۍ هغه وګورو او بیا د دې نه وروسته کوم چې د وس مطابق هغه شی وګورو او نو زه اوس مخکې ملګرو د دې ځای دا حلاوال دي بار تر منډۍ نه راووتو نو دغه ریټونه تاسو وکاته د منډۍ ریټونه شي تقریبا 5 लाख 6 लाख بیا داسې بزو چې کوم د پیسانو 1,25,000 1,20,000 دا د دې ځای د اسلام آباد د منډۍ ریټونو دا نور مخکې دا شین د نور ویډیوګانو په تمو سره الله پامان خاد او آباد او بریالي اوسئ